تاوستان همه یاسنا یا ایوانه هم اشته. در ریشتم بند د کتاب څلور ریشتم بند. په دې بند کې زرزکتر هم څخه د ګیلې په بڼه وایي چې هم په دې ویس او هیواد کې خطري را نه وسته. کرښنه پکې پراخه نه شوه او ښه وده یې ونه کړه. د دې ویس یو استوګن په خپله ځمکه لږ څه ښه کرښنه وکړه او لږ څه ښېرازي یې په خپله ځمکه راوسته. خو بل استوګن د وچکالۍ له امله له دې ویس او هیواده کډه بار کړه او ووت، ځکه چې کرښنه او زراعت یې په ټپه درېدلي وو او ځمکه یې ښه وده نه درلوده. دی له خپل ویس څخه په دې خبره کډه شو چې ستا یعنې هومې تروې اوبه نه وې تر څو وریځې راوباسي او کرښنه ترې ښه شي. او بیا زرزکتر داسې وضاحت ورکوي چې ښه ویس یا وطن په وریځو او له هغو نه د باران په اورېدنې منځته راتلی شي او ته به ښېرازي د وریځو له ډېرښته ووینې او وبه وینې چې ویس دې د وریځو د باران له برکته ځوانېږي او ځمکه ښه حاصل ورکوي. د درویشتم بند د کتاب څلورویشتم بند د پارسی ترجمه سر په کتاب کې. هم نیز آن کسانی جدا شده از شهریاری یعنی مخلوع را فرو نشاند. آن کسی که شاهکامگی را یعنی به سبب حب سلطنت خواهی نالیده او څو نور همداسې خیالي مفاهیم. د بند د څو کلمو لوست د پښتو غږونو په چوکاټ کې. اول کرسانیم. کتاب کې معنا مشخصه نه ده. یوازې لیکلي کرسانی نام خاص. خو ما کرسانیم د کرښنیم تعریف شوی شکل ولوست. هلته چې ښې حرف پکې په سین بدل شوی د کرښنمو یا کرښنه‌ای لهجوي ورتګي بڼه. پارسی کشاورزی ما یا زراعتشان. دوهم راوسته. په کتاب کې جریان یافتن جاری شدن معنا کړی. خو ما همدا اوسنۍ معموله کلمه راوسته په ساده توګه ولوسته چې جمله کې هم سمه راتله. یو راوسته ښه ترې کمه یې. پارسی آورد در جمله متن یکی آورد خوبتری کمش. دریم وریدې. دوی په کتاب کې افزایش گسترش معنا ورته لیکلی. خو ما د یو لاتین حرف د غږ په بدلون د پښتو ځې ته چې دلته مې د ډي په شکل لیکلی او دوی د عربي د زال معادل بللی دا کلمه وریځې یې ولوسته. پارسی ابرها ابرهایش. څلورم دیوته. په کتاب کې ګرامري معنا ورکړې فعل گذشته سوم شخص مفرد. ما دا لغت دیوته ولوست. په جمله کې د مخکنۍ کلمې سره یو دیوته یو تن کډه وکړه. پارسی برآمدد. در جمله متن یکی برآمد. یکی از اینجا کوچ کرد. څلورویشتم بند د کتاب پنځه‌ویشتم بند. په دې بند کې زرزکتر د خپل ویس او وطن له شتمنیو څخه د یوې مهمې شتمنۍ په باب غږیږي او د هومې څخه د هغو زیادښت او روغتیا غواړي. دا شتمني د کرښنیز کلیوال ژوند شتمني غوا ده چې دی یې داسې په باب خبرې کوي. موږ ته شته یوه غوا، ښه ودانه یې ده، د زیږون څښتنه ده، موږ ترې ښه اوسو. ته یعنې هومې زموږ غوا ته ښې پۍ ورکړه او پیو ته یې ښه پیروی ورکړه. که یې کله زیږونه ښه نه وي او بچی نه زیږوي نو ته توان او قدرت ورکړه تر څو ښه خوسی یا نسخی وزیږولی شي. یعنې د هومې د بوټي په خوړلو غواګانې هم روغې او تندرستې کېږي. پۍ یې ورته شته کېږي، پۍ یې غوړې وي او پیروي کا او ښه خوستي زیږولی شي. د څلورویشتم بند د کتاب پنځه‌ویشتم بند پارسی ترجمه په کتاب کې. خوشا به تو ای هوم که با نیروی خویش کام خدایی یعنی مستقلی آزادی. خوشا به تو که در میابی سخنان درست گفته شده را. خوشا به تو که نمیپرسی سخنان درست گفته شده را
با پرسش درباره آن. د بند د څو کلمو لوست په پښتو غږونو. اول خوا کتاب کې خود خیش معنا کړی، خو ما د لومړي حرف اکس غږ چې دوی د خې دپاره راوړی پر سر یې د یوې کوچنۍ وې سره له خې څخه غین ته واړوه او سم مفهوم مې ترې واخیست. غوا پارسي گاو ماده گاو. دوهم اپۍ وته. کتاب کې مې مشخصه معنا ونه مونده، خو ما د پښتو لهجوي بڼه پۍ وته ولوست. د پۍ ورته له اصله چې د متن جمله کې د غوا د پۍ شتو ته اشاره ده. پارسي شیر برایش، شیر برای گاو. دریم پورو وکم چې کتاب کې سخنپور معنا کړی، خو ما د غوا د شیدو د یادون پسې سمدستي د دې کلمې راتلل د شیدو او پیو سره مرتبط ولید او پوروی وکم د پیروي وکا وکړي د معیاري شکل لهجوي بڼه ولوسته د یو اضافي میم پسوند سره. پارسي قیماق، در جمله قیماق بکند. څلورم پرې صحي. کتاب کې مې معنا پیدا نکړه، خو ما پرې څخی ولوست. څخی د غوا بچی په مشرقي پښتو کې د خوسي لهجوي شکل. په جمله کې پرې خوسی وکړه. د هومې څخه غوښتنه ده چې که چیرې غوا مو بچی نه لري ته خوسی پرې وزیږوه. پارسي گوساله، چوچه گاو. در جمله متن گوساله بر آن بزایند. زموږ د حساب 25م او 26م د کتاب 26م او 28م بندونه به بل پروګرام کې راوړو.